له کاکا مراد د پاتې شویو پروژو د چارو دوام. د اوبو لګولو د دې کانال چارې ډاکټر ناکامورا خپله پیل کړې وي، خو د هغه له وژل کېدو 15 کاله وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دا کانال د ډسمبر میاشتې پر 3 نیټه د سې شنبې پر ورځ ننګرهار کې د ځایي خلکو او جاپاني پېښورکای موسسې د استازو په حضور کې پرانیستل شو. لکه چې نن موږ تاسې ولیدل چې اوبه خوشې کړه، نو دې نه داسې بله زیاته خوشحالي په دې برخه کې زموږ نه وي. هغسې د آبیارۍ پروژې موږ نور هم تطبیق. جاپاني ولس له افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا چې افغانانو کاکا مراد باله 15 کاله مخکې د ډسمبر پر 4 نیټه په ننګرهار کې وسلوالو کسانو وواژه. هغه داسې مهال ووژل شو چې له خپل استوګنځي څخه د پروژو پر لور روان و. تر اوسه دا روښانه نه شوه چې نوموړی چا وواژه. کاکا مراد د پی ام ایس موسسې مشر و او له دغې لارې د افغانستان په ختیځ کې شاړو او للمي ځمکو ته د اوبو رسولو پروژې پلي کولې. که څه هم اوس کاکا مراد د افغانانو ترمنځ نشته، خو د پی ام ایس موسسې مسؤلینو ویلي چې د کاکا مراد موخې تعقیبوي او افغانستان کې سیاسي بدلونونه پرې اغیز نشي کولی. موږ تر اوسه هغه لاره تعقیب کړې چې ډاکټر ناکامورا ټاکلې وه. دا مهمه نه ده چې څه ډول سیاسي شرایط دي. موږ باید د اوبو لګولو پروژې ته دوام ورکړو څو خلک په وچکالۍ کې ژوندي پاتې شي. ډاکټر ناکامورا د افغانستان په ختیځ کې خپل کار له روغتیايي خدماتو پیل کړی او وروسته یې د سیمې او خلکو وضعیت ته په کتلو ډیر تمرکز د شاړو او للمي ځمکو پر زرغونولو وکړ. کاکا مراد افغانانو د آبادۍ اتل باله او له همدې امله یې د خلکو ترمنځ ډیر محبوبیت درلود.